د یتیمانانو خدمت کوئ، د یتیمانانو سره چې کوم دی نو مرسته کوئ، د هغوی تعلیم و تربیت کوئ یا د نورو ماشومانو تعلیم و تربیت کوئ، دا هم په عبادت کې راځي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. لومبۍ خبره دا ده چې موږ د خپل ژوند مقصد وپېژنو چې موږ خدای پاک څه پیدا کړي یو. نو هغه قرآن کې خدای پاک موږ ته صفا فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مونږ انسان او پیرې نه دی پیدا کړی مګر د خپل عبادت لپاره. نو زمونږ د ژوند هم مقصد دغه دی چې مونږ به د الله رب العزت عبادت کوو. اوس عبادت د مسلمان لپاره ډیر آسان دی، کو ته چا سره ښه کې دا هم عبادت دی، مونځ هم عبادت دی، ذکر هم عبادت دی، او د لارې نه تکلیف دی شی لرې کول هم عبادت دی. نو دا تاسو چې کوم کار کوئ، د یتیمانانو خدمت کوئ، د یتیمانانو سره چې کوم دی نو مرسته کوئ، د هغوی تعلیم و تربیت کوئ یا د نورو ماشومانو تعلیم و تربیت کوئ، دا هم په عبادت کې راځي. نو مونږ ته خدای پاک ډېر اسانه کوي چې یاره مونږ خو خدای پاک عبادت ته پیدا کړو، خپل مونځ اودس روژه حج زکات به هم کوو، د هغې سره به د قوم تعلیم و تربیت کوو. نو ستاسو د تعلیم و تربیت به هم په عبادت کې راځي. نو دا خبره خو مونږ ته الحمدلله مسلمانان یو مونږ ته اسانه ده. دویمه خبره دا ده چې کله هم مونږ چا سره خبرې اترې کوو که نه، نو مونږ د دماغو دوه حصې دي، یو ته مونږ وایو نیو کارټکس او یو ته مونږ وایو لیمبک برین. نیو کارټکس هغه ته وایي چې هغه په دلیل باندې پوهیږي، په منطق باندې پوهیږي، هغې کې لاجک راځي. لکه خلک اکثر دا فلسفي او دا منطق او داسې نه په هغې لکه 2 + 2 = 4، نو دا په نیو کارټکس کې راځي. لکه ګټه او تاوان دا په نیو کارټکس کې راځي. خو لیمبک برین زموږ د دماغو هغه حصه ده چې هغې کې احساسات او جذبات راځي. احساسات او جذبات کله کمیونیکیشن کې، کله هغې سره مونږ کمیونیکیشن کولی شو، کله چې مونږ د مقصد نه شروعات کوو، د مقصد نه شروع کوو، نو بیا د خلکو احساس او جذبې سره بیا مونږ خبرې اترې کوو. لکه د مثال په توګه باندې کو چېرې فرض که زمونږ دا نیت وي چې مونږ د خلکو د تعلیم دې دپاره ورکوو چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي، خلک نیکان شي او خلک چې کوم دی نو د هغې ښه تربیت وشي، نو دا احساس او جذبه ده. دا د انسان احساس او جذبې سره خبرې اترې کوي. نو دې سره به د خلکو اعتماد هم په تاسو باندې راځي، خلکو به مینه او محبت هم تاسو سره وي او د خلک به ستاسو ملاتړ جوړیږي. خو که یو سړی وایي چې زه دې دپاره تعلیم او تربیت زه پیسې وګټم، نو تاسو راته ووایئ چې څوک به دله راشي، څوک به د ملاتړ جوړ شي، زه پیسې وګټم. نو دقه شانتې پیسې ګټل څه ګناه نه ده، خو دا مقصد نه دی او د انسان تربیت مقصد دی. نو چې تاسو مقصد را مخې ته کې، نو پیسه خو به پکې هسې هم راځي، پیسه خو به هسې هم ګټئ، نو خرما او ثواب. نو لیمبک برین هغه ته وایي چې کله موږ د انسان احساس او جذبې سره خبرې کوو، او احساس او جذبې سره به هله خبرې کېږي کله چې موږ د یو مقصد نه شروعات کوو. لکه د مثال په توګه باندې زه ټریننګز ورکوم، بله ورځ مې پېښور کې ټریننګ و، نو زه هم داسې تللی وم لکه صرف یو کپ چای مې هلته څښلې ده، نور آنې جانې هر څه مې د جیبه کړي دي. نو ما ته یو کس وایي چې ته روغ یې که لیونې؟ نو ما نه، زه خو روغ یم، ما ته خو ځان روغ ښکاري. نو وي ته لاړې رالې وي تا ته څه فایده وشوله؟ نو ما ضروري نه چې پیسه دې زه وګټم. هلته یو 19 ماشومان ناستو، د ایډورډ کالج ماشومانو پکې، د نور ځای ماشومانو پکې. نو ما هغې ته زما پیغام ورسېده، زما خبره ورته ورسېده، کیدای شي د هغې په ژوند کې بدلون راشي. او واقعي خبره ده چې کوم تپوسونه هغې کول ما ته احساس وشو چې ماشاءالله د دې هلکانو په ذهن کې یو بدلون راغی دی، ژوند به د یو مقصد لاندې تیری، ما ته وایي ثواب را رسي. نو پیسه مقصد ګرځول هرګز نه دي پکار، او کله چې مونږ پیسه مقصد وګرځو، دا یو خبره یاد وساتئ، تاسو سره به ټیم کې څوک هم نه پاتې کېږي، هر سړی به درنه تښتي. خو که پیسه زموږ مقصد نه وي، خدمت زموږ مقصد وي، نو بیا به خلک انشاءالله العظیم زموږ د ټیم حصه جوړېږي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.